چې دا زمونږ تاسو ټولو ملګرو ته خواست دی چې دې شعر ته غوږ کېږدو ځکه چې زمونږ په پښتو باندې ډېر بد دغه شعور وایي چې خپل لفظونه خرڅوي نو دا ښه کار نه کوي چې خپل لفظونه خرڅوي نو دا ښه کار نه کوي د خپل غیرت سودا خو څوک سړی بازار نه کوي چې خپل لفظونه خرڅوي نو دا ښه کار نه کوي د خپل غیرت سودا خو څوک سړی بازار نه کوي که دا مني ورله نوم ورله شهرت ورکړی که دا مني ورله نوم ورله شهرت ورکړی نو بیا شاعر د پښتو په نوم روزګار نه کوي که دا مني ورله نوم ورله شهرت ورکړی نو بیا شاعر د پښتو په نوم روزګار نه کوي او ته د قلم د تقدس په معنی ښه پوهېږي ته د قلم د تقدس په معنی ښه پوهېږي هوښیار سړی خو د ساتلې مریخ کار نه کوي یو بل دغه دی چې ښکاري ګلاب چې د ګلاب سره تصویر وباسي ښکاري ګلاب چې د ګلاب سره تصویر وباسي کله ټوپک کله کتاب سره تصویر وباسي ښکاري ګلاب چې د ګلاب سره تصویر وباسي کله ټوپک کله کتاب سره تصویر وباسي او د پښتنو سعادتونه عجیبه غوندې دي د پښتنو سعادتونه عجیبه غوندې دي کله ګناه کله ثواب سره تصویر وباسي د پښتنو سعادتونه عجیبه غوندې دي کله ګناه کله ثواب سره تصویر وباسي او ته ورله مه وباسه ته ورله مه وباسه د ده نه خوښېږي ته ورله مه وباسه د ده نه خوښېږي عادل په خپل حساب سره تصویر وباسي دا شعر هغه غلط شو نو دغه کومې دي چې دا یو دغه دی چې خبرې بعضې خلک په پښتو کې چې بربنډې کوي خبرې بعضې خلک په پښتو کې چې بربنډې کوي او دا د پښتنو په غیرتونو باندې شنډې کوي خبرې بعضې خلک په پښتو کې چې بربنډې کوي او دا د پښتنو په غیرتونو باندې شنډې کوي او خدای په ژبو د هغوی دانې راوخېږي خدای په ژبو د هغوی دانې راوخېږي څوک چې د کسکر په شان پښتو پسې ملګري خدای په ژبو د هغوی دانې راوخېږي څوک چې د کسکر په شان